بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، دا ملي سپورټ دی او تاسې د تمرین خپرونه را سره دا مهال ګورئ. په دې هیله یم چې تېره هفته مو په خیر سره تېره کړې وي. دا د بل هفته کې یو نوي کلاب، نوي لوبې، نوي ورزش کې ستاسې درنه چوپړ ته حاضر شوم. هیله لرم چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. دا ځل د ورزش له ډګره د هرې سیالۍ، هرې لوبې ځانګړي مینهوال او ځانګړي څهرې وي. خو د نیکه مرغه په دې خپرونه کې د کیمپو یو کلب ته راغلي یو چې دلته به د دغې کلب د استادانو همداشان شاګردانو سره خبرې اترې لرو چې څومره وخت کېږي دوی دغه تمرینات پیل کړي. همداشان د کیمپو یوه لوبه یو د هغه لوبو څخه ده چې د افغانستان کې نیکه مرغه ډېر لاسته راوړنې، ډېر لوبغاړي هم له ځان سره لري او د استاد سره به هم په دې اړه خبرې کوو، شاګردانو سره به هم غږېږو، د دوی څخه به اورو چې د دوی تمرینات او سیالۍ کوم ځای ته رسېدلي دي او څومره وخت کېږي چې دوی خپل تمریناتو ته ادامه ورکړله. مخکې له دې چې استاد سره وغږېږم، ښه به دا وي چې د کیمپو د لوبې په اړه باندې لنډه تصویري او معلوماتي بسته وګورو. بېرته راګرځو چېرته مزې د تمرین خپرونه ادامه لري. کیمپو یا کینپو یک هنر رزمی باستانی است که ریشه های آن به چین و ژاپن برمیگردد، اما امروزه بیشتر در آمریکا، ژاپن و برخی از کشورهای دیگر آموزش داده می شود. کلمه کیمپو به معنای قانون مشت یا راه مبارزه با دست خالی است. ویژگی های اصلی کیمپو عبارتند از ترکیب از حرکات مشت زنی، لگد زنی، قفل مفاصل، پرتاب کردن و دفاعی شخصی است. تاکید بر سرعت، انعطاف پذیری و واکنش سریع نسبت به حمله دشمن است. سبک‌های مختلفی دارد، مانند امریکایی کیمپو که توسط اید پارکر در امریکا توسعه داده شد. تمرکز کیمپو بر استفاده از ضربات پای در پای و ایجاد حرکات سیال برای دفاع مؤثر در برابر حریفان است. در تمرینات کیمپو تکنیک‌های مبارزه در فاصله نزدیک، میانه و دور آموزش داده می شود. خلاصه کیمپو بیشتر به عنوان یک هنر دفاعی شخصی شناخته می شود تا ورزش رقابتی. بر رشد روحیه، احترام، انضباط و خود کنترلی تاکید فراوان دارد. بله، بیا هم ښه راغلاست د تمرین خپرونې درنو لیدونکو. په دې هیله یم چې تر پایه راسره مل واوسئ. لکه څنګه چې تاسو په تصویر کې وینئ چې ماشاءالله لوبغاړي پوره چمتو او آماده دي د نن تمریناتو لپاره چې دوی به وګورو په څه ډول تمرینات ترسره کوي. ښه به دا وي چې د کیمپو د سیالۍ په اړه باندې معلومات ترلاسه کړم د استاد فاروق الماس صاحب څخه. استاد په لومړیو کې هرکلی ښه راغلاست او ستړي مه شئ، په خیر راغلی. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. با کسب اجازه قبلا شما ما رو معرفی کردیم، استاد غلام فاروق الماس، بنیانگذار و رئیس سبک کیمپو در افغانستان. کیمپو در مدت 6 ماه یا 7 ماه میشه که در افغانستان بنیانگذاری شده و فعلا در حدود 12 ولایت نمایندگی داریم و همچنان بیش از 25-30 کلاب در کابل فعال است. کیمپو یکی از هنرهای رسمی است که یکی از ورزش‌های رسمی سنتی است که در چین پایه‌گذاری شده و بعد از یک مدت وقتی که ما امیر علاقمندش بدیم و توانستیم که این از فدراسیون جهانی نمایندگی شد افغانستان میاریم و زحمت زیاد کشیدیم. در طول 6 ماه ما 25-30 کلاب فعال کردیم و در پالی عظیم ماشاءالله 2 دور مسابقات گرفتیم. دور اولش با حدود 140 نفر ورزشکارا بود و 4 کاتگوری، نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان و دور دومش هم بیش از 180 ورزشکار بود که از تمام کلب‌های شهر کابل و همچنان یکی از نمایندگی‌های ما ولایت پروان و ولایت میدان وردک اشتراک کرده بودند. ډېر ښه. د کیمپو دغه تمرین ورزش څه ډول لوبه ده؟ د کانګپو سره ورته والی لري؟ لومړني معلومات ما چې ترلاسه کړي دي، خو خپله کیمپو څه ډول د تمریناتو څخه ترکیب شوې ده؟ دا څه ډول لوبه ده؟ تشکر. کیمپو کس در اصل به معنای مجزنی است یا مبارزه است. کیمپو یکی از هنرهای رسمی سنتی است که در زمانی که کیمپو در سالهای 1950-1960 در چین و ژاپن و امریکا پایه‌گذاری شد. کیمپو از کونفو کدام فرقی نداره، چون کونفو از خانواده کیمپو است. اولین ورزشی که در دنیا رسمی به وجود آمده کیمپو بوده. اکثریت زیادتر ورزش‌های رسمی که است از خانواده کیمپو است. کیمپو تمام هنرها دیگه است. دست پا است، مبارزات است، پرتاب داره، سبمیشن داره، دیگه مسابقات رنگی داره، در تشک کار میشه. 4-5 سال ما مبارزه داریم. کدام فرق نداره. خود فرقش دمی است نسبت به دیگه ورزش‌های ما که دایی ما سبمیشن، گرپلینگ، گپا داریم، کار میکنیم، مبارزات اصلی سر داریم، دفاع شخصی داریم. این چیزایی است که در مسابقات ما با فرم یا کار میشه.
ډېر ښه که مونږ راشو د خپل ټولنې ته وګورو بیا نور ورزشونو ته هم نظر واچوو هر ورزش په خپل ځای باندې ځانګړې معنا لري خپل ځای جوړ کړی دی په ټولنه کې د کیمپو د لوبې یا د ورزش یا د خپله د ورزشکار لوبغاړي حیثیت څه دی او څومره قدر یې د کیمپو د لوبې او په ټوله کې د لوبغاړو تشکر. ما در این مدت کم ماشاءالله از طریق سایت های اجتماعی چون ما در چوکات اداره ورزش فعالیت داریم ماشاءالله جوانای زیاد همراه ما علاقمند شده آمدن و ورزشکار کمپوی ما عین دیگه ورزشکارای ما وره با اخلاقای حمیده با اخلاق بسیار بالا دیگه با یک علاقمندی که کدام ما اینا کار میکنن ماشاءالله ما نتیجه خوب گرفتیم در طول اینقدر وقت دیگه ما از ورزشکارای خودم راضی هستیم از استادای خودم مربیا در مدت کم ماشاءالله سر تا سر افغانستان ما یعنی شهرت کشیدیم سر زبانه از کیمپو ماشاءالله ډېر ښه په همدې هیله باندې چې آینده کې همدغسې مخکې لاړ شي پرمختګ وکړي یو شی بل چې کله د یو برخه کې تاسو پرمختګ کوئ د ورزش حتما د ورزش د ادارې یا هم د فدراسیون د لورې ستاسې سره همکاري کیږي یا هم تاسو هغې نه غوښتنې کوئ د ستاسو غوښتنې ته ځواب وایي خپله شخصا د تاسو د دغې کلاب د دغې لوبغاړو خپله شخصا ستاسې د فدراسیون سره رابط څنګه دي هغې په دغه برخه کې ستاسو همکاري کوي او که نه تشکر. ما از زمانی که ایجاد کردیم کیمپو را در چوکات فدراسیون ورزش‌های رزمی یکی از سبکایش فعال هستیم و در پالی ازی که مربوط فدراسیون ورزش‌های رزمی هستیم اداره ورزش همیشه وقت در طول اینقدر وقتی که ما ایجاد کردیم کیمپو را همراه ما همکار بودن در هر قسمت در قسمت برگزاری ما در قسمتی که ما چند بار سمینارهای داوری ارتقای ظرفیت در کابل دایر کردیم و یک تعداد ولایت‌های ما آمده بودن و همیشه وقت از ما فدراسیون و اداره ورزش حمایت کرده. ډېر ښه استاد یو بل شی دی چې ګورم دلته لوبغاړي له تاسو سره ماشاءالله زیاتره یې ځوانان دي کم عمره دي د کیمپو خپله دغه خاصیت څه ده چې څومره عمر کې باید د شروع شي او خپله په کلب کې تاسو د څومره عمر څومره سن پورې لوبغاړي شته شکر. از ما خودتون است هر ورزش از خود یک قانون داره از ما ورزش ما که است برای تمام جامعه است بر تمام انسان ها است از 5 ساله الی تا 80 ساله ما تایم از طرف صبح داریم مکمل سفیده است که ماشاءالله از 60 به بالا هستن اونا مفاد شدیدن ما چندین کتگوری ها داریم نونهالای ما از 5 است الی 13 سال از 13 نوجوانان ما تا 16 است از 16 الی منفی 18 است یعنی تا 4 کتگوری است کدام عملیات نداریم هر کدام خود استایلای ما ردیف سینی ما قوانین داره ما نمیشه که اون مبارزات او تمرینایی که با بزرگسالا کار میکنیم ما نونهال کار کنیم ما زیادتر فوکس ما جلب و جذب ما با نونهال است چون آینده وطن آینده ورزش دست از میاست په کومو برخو کې دلته تاسو تمرینات ورکوئ خپلو شاګردانو ته ما در هر کتگوریا کار میکنیم مبارزات کار میکنیم مبارزات رینگی سبمیشن گرپلینگ داریم سیمی کانتکت داریم که جزگارد میپوشن برای بچه های نونهال است که اونا ضربه بروی و دیگه جای نداره فقط صاف داری جزگارد کار میشه از یا به بالا نوجوان و جوانان ما که هست اونا مبارزات رینگی را هم کار میکنن و بزرگسالای ما که هست از 18 به بالا الی 36 سال باز از 36 سال به بالا ما پیش قسمت ها داریم پیش قسمت های ما که هست اونا هم علیده میدان مبارزه دارن و هم فرم میزنن هم مسابقه میکنن در کاتگوری ما رو تقسیم کردیم هر کس به اندازش با رده سینیش پروگرام تمرین ورش جور میشه سرونا تمرین میشه بله ښه به دا یو استاد ډېره زیاته مننه چې دغه تمرینات هم وګورو او معلومه شي کوم برخه کې څومره شاګردان تاسو روزلي او په کومه برخه کې تمرینات ورکوئ ډېره مننه تشکر انشاءالله میبینیم انشاءالله بله درونې دونکو د استاد غلام فاروق الماس د دغې کلب استاد او په ټوله کې د دوی کلب ته که ګورو ماشاءالله لوبغاړي خو مجهز آماده دي او په هره برخه کې دوی به تمرینات ترسره کوي تصویرونه به هم وګورو زوی ویلنډې دمې ته له دمې وروسته بېرته راګرځو د دوی تمرینات تصویرونه ګورو په ګډه باندې او د لوبغاړو سره به هم خبرې لرو
آصفی مرد شماره 14 بوست. اوتساید هیتر بهترین بازیکن این پست هست عزیر آصفی از تیم بوست. سلام، عزیر آصفی هستم. ورزش پیوند دهنده مردم است. صفت بگیر داخل رومن قادر شما بینجا شما بسیار شکل دانه بودش طرف باز چرا پنج یک از ما بالا جمع با ببیسا راون استیشن نمیشه بالا زامه اوکی نظم حال شواز اپرکات الا hacemos yo quiero tú aquí en la venga venga push Şurada. Hello box. Tamam. Tamam, ya devam edelim. Dükkan altında şurada. Hoppa, dükkan. Yarmış ya dükkan. Tamam. اوس دغه تاسو کوم ورماپ تر سره کړل دنه وروسته کوم حرکتونه نور پاتې دي چې لوبغاړي هغه تر سره کوي لومړی خو ګرمکاری او ورماپ وي تشکر بخیر باشی قبل از اینکه ما حرکت رفتیم حرکتایی بود که بچه ها آمادگی مبارزات داشتن دست پای خود باز کردن دیگه لغت و چیزایی که ما در مبارزات کار میکنیم در کلاس کار میکنیم تمرینی تا که بچه های زرک عادت کنن در مبارزه باز بتانن از اون تکنیک ها استفاده بکنن و فعلا که شما میبینین حرکت های سبمیشن ماست ما در جریان تمرینات هم فول کمپور کار میکنیم هم سیمی کانتاکت کار میکنیم و هم سبمیشن گریبلینگ به خاطر از اینکه این بچه ها اینمیجا عادت کنن در کلاب تمرینات خود یا همه روزه ادامه میدن چون مسابقات پیشروی داریم فصل بهار است ما به خاطر سیزن بهار آمادگی یک مسابقات بسیار کلان انشالله داریم پیشروی که تیم منتخبه ما رو انتخاب میکنیم یک تعداد ولایت‌های هم جوار ما لوگر و جلال آباد و لغمان و پروان و میدان وردک با تیم‌های کابل انشالله ما یک مسابقات کلان در سرتاسری کابل داریم و ما انشالله که آمادگی داریم تایم‌های دیگه هم داریم تایم‌های مثلا روزهای بعدی ماست که اونام بچه‌های بزرگسال هستن برای سبمیشن یا کار میکنه استاد د دوی تمرینات ته ګورو لکه څنګه چې نور ورزشونه نور سیالي د هغې لپاره حتما تمرینات دغه سخت ترسره کیږي
خو د هغې ځینې ورزشونه سي چې د خوراک لپاره یو مناسب تسمقات ډایټ نیول کېږي د خوراک په برخه کې څنګه د کیمپو د ورزشکاران لوبغاړي د خوراک په برخه کې د څه نه منع دي یا که نه هر څه کوي زړه یې خوړلی شي؟ شکر نه، ما یک قانون داریم. از ما غذای ما با ورزشکارا است. ما یک منوی ورزشی داریم، بیش از 300 نوع خوراک است که پروتئین و کالری و همه چیز او هست. ما برای بچه ها تکثیر کردیم، خصوصا فایترهای ما که مطابق بونمو یا غذا استفاده بکنن. دیگه غذای تو نیست که هر چیز پیش بیا و اینا بخورن، خب غذای غریبانه بخورن، خوبتر بخورن، منظم باشه. بله یقینا. چند تا ورزشکار دارید در کلاب که یا آماده شده به بازی، به فایت، به مسابقه؟ تشکر. از ما همیشه وقت ماشاءالله 40-45 نفر ورزشکارای داریم در 4 رده سنی، نوجوانا، نوجوانان، جوانان، بزرگسالا. دیگه ماشاءالله دیمی 3-4 ماه پیش که مسابقات ما بود 43 نفر شرکت کرده بود که در 43 نفر 34 مدال بچهای ما کسب کردن. آمادگی داریم، ماشاءالله بچه‌ها زیاد است. خبر دا وی چې د یو څو تنو لوبغاړو پهلوانانو دغه حرکتونه او د دوی د خپل منځي فایټ هغه دوستانه سیالي سره وګورو، بعد د هغې نه وروسته د لوبغاړو سره هم خبرې ولرو. انشالله بعد از این حرکت ما انشالله برنامه دیگه داریم، انشالله ما و شما میبینیم. شکر. بله، د تمرین خپرونې درنو لیدونکو چېرته مو د تمرین خپرونې سره پاتې شئ، د کیمپو کلب ته راغلي او دلته د لوبغاړو حرکات تاسو وکتل، د دوی هغه ګرمکاري او بیا خصوصا چې دوی کله خپل منځي فایټ ترسره کوي. البته د فایټ به د دوی ترمنځ دوستانه دغه په ګډه وګورو. چېرته مو ملي سپورټ سره اوسئ، د تمرین خپرونه ادامه لري. دوه ځوانان د کیمپو د برخې قهرمانان او اتلان دي. دوی آماده دي چې خپل منځي تمرینات ترسره کړي. البته تمرینات نه به یو دوستانه سیالی یا فایت. له دوی سره به هم خبر لرم. سلام، خسته نباشی. خود چطور خوب آماده کردی؟ نام شما چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محمد رشاد ظاهری هستم، عضو انجمن رزمیکاران الماس. ظاهری صاحب چقدر وقت میشه که تمرین کیمپو رو شروع کردی؟ 6 ماه میشه که تمرین کیمپو انجام میدم و پیش از 4 سال ورزش کانفو انجام میدم. کانفو سخت است یا کیمپو؟ والا ورزش دیگه خواردوش یک چیز است، گپ نداره. باز کیمپو یک ذره پیشرفته تر است نسبت به کانفو، چون کانفو جزء از کیمپو است. بسیار خوب. نام شما چی است؟ کمک چوب استاد بودی. نام شما چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محمد پیمان بهایی هستم، یک تن از ورزشکاران انجمن رزمیکاران الماس تحت نظر استاد غلام فاروق الماس. و حبیب صاحب چقدر وقت میشه که تمرین کیمپو رو انجام میدین؟ تمرین ادامه دادی؟ مدت 4 سال میشه که تمرین کیمپو رو انجام میدم. بسیار خوب. خود اما د سختي د کیمپو په هر برخه کې لکه څنګه تکواندو کې موږ ګورو هر کمربند ځانګړی ارزښت لري. دلته به د استاد هم د دوی د کمربندونو په اړه پوښتنه وکړم چې دوی کیمپو په لوبه کې تمرین په مهال یا د لوبو په مهال باندې کمربند څومره ارزښت لري. آماده هستی دوتا شما با فایت مسابقه؟ آماده هستیم. بله آماده هستیم. کوشش کنی یکی دیگر افگار نکنی. فایت دوستانه است. فایت دوستانه است. دوستانه. مهربانی شما فایت خود انجام بدید. دیو بخپل بس سیالی کوي. زیادتر کوشش کنید که تکنیکایی که در مبارزه به درد میخوره وقتی که شما از اون میتونین استفاده بکنین. حرکتی را که یاد ندارین اینجا آموزش ببینین، یاد بگیرین. جدی نمیشین، دوستانه کار بکنین. با خاطر که باز در میدان مسابقه شما بتونین از این تکنیک‌ها استفاده بکنین. درست است ان شاء الله. کیمپو. بله، د دوی هغه خپل ځانګړي شعارونه او کوډونه دي چې دوی خپل منځي بیا خبرې به کوي یا تاییدي ورکوي یا دا حرکات دي. څومره ښه جالب حرکات. تاسو ګورئ چې یو په بل باندې ګزارونه کوي. دا چې بیا کله فایټ مسابقه وي، استاد فایټ او مسابقه کې خو بیا دغسې نه وي، بېرحمانه ګزارونه کوي هلته. تشکر. اینطور است که فایت ها فرق داره. در کلاسیک است، فایت های آموزشی است، فایت های تمرینی است. در اینجا ما به خاطر از یک چشم پخته شه ورزشکار جرأت پیدا بکنه و نقص نواقص خود بگیره. حال مشکل اساسی از این است که یکی ورزشکارای ما جای تمرینشان کمک خورتر است، چون رزمیکارا جای فضای آزاد کار دارند. اینا در فضای آزاد کار بکنن دیگه ماشاءالله خوب است. یعنی تمرینای ما نسبت به 6 ماهی که اینا در کیمپو آمدن خود ورزشکارای ما آماده کردن و فعلا هم یا همیشه هم کلاس هستن، جدی کار نمیکنن.
که راشو موږ د کیمپو د کمربندونو په اړه وغږیږو ځکه زما چې وکتل لوبغاړو رنګارنګ کمربند یې د ملا څخه تړلی دي د هم د تکواندو په شان کمربند خپل ځای باندې خپل ارزښت لري. تشکر. چیز است از ما که از کمربندهای ما ابتدایی که میان ورزشکارای ما در قدم اول سفید است، چون حالا از ما بچه های نوی نیست که یک ماه دو ماه آمده باشه، اینا 5-6 ماه قبلا هم ورزش کرده. کمربند زرد است، بعد از کمربند زرد باز آبی است، بعد از اون نارنجی است، باز سرخ است، باز سیاه است. 4-5 کمربندی که داریم کلش عین تکواندو واری است. خود چون علمی ورزش کیمپو مثل تکواندو کاراته علمی تو کمربند داره، مثلا کنفو خط داره، در وشو شاخه داره و انا فرم کاتا میگن. از ما کسه کمربند ما عین کمربند کاراته و تکواندو واری است. یقینا ډیره مننه استاد محترم چې معلومات را سری کړل. کور ودان ډیره زیاته مننه. درنوونکو دوه نور فایټران به هم خپل منځ کې سره آماده کیږي د سیالۍ دپاره او د هغې به وګورو چې دوه نور کمکي ځوانې څهرې هم د کیمپو په برخه کې به وګورو چې څومره تمرینات ترسره کړي، څومره آماده دي. کمربندونو په اړه معلومات ترلاسه کړل. دوه کوچني ځوانان دوی آماده دي د سیالۍ لپاره. دوی سره به هم لنډې خبرې کوم. سلام، خسته نباشی. نام شما چیست؟ عاطف جان، چه وقت میشه تمرین کیمپو رو انجام میدی؟ یعنی 6 ماه. 6 ماه میشه. بسیار خوب. چی یاد داشتی که با تمرینات؟ چی یاد داشتی از تمرینات یاد گرفتی؟ خب بسیار خوب. عالی، معلوم میشه چی چیزا یاد گرفتی. نام شما چیست؟ عمر چې ملیدو په تمریناتو کې ماشاءالله ډیر ښه لګیا، یعنی هغه زما توجه جلب کړه. عمر جان، چقدر آماده هستی به تمرین؟ زیاد آماده هستی؟ خب مقابل عربی چطور است؟ میفهمد برخی کیمپو؟ بله. خب میفهمم. چقدر میفهمم؟ زیاد میفهمم. خب صحیح. شما یک مسابقه دوستانه انجام بدید، ما میبینیم کدامش تکرار. صحیح؟ بسیار خوب. بله. شروع د دې سیالي یو بل باندې مسلسل گزارونه او د یو بل په مقابل کې مسلسل زړورتیا د استاد دی. وګورو دغسې عمر کې د کیمپو برخه کې پاتې کېدل، بیا تمرینات ترسره کول، ماشاءالله څومره ښه حرکت ترسره کړ. د تکواندو په برخه کې به وګورو ځانګړي حرکات دي، هماغسې ورته دلته دوی حرکات دي. څومره تاثیر لري دغسې کم عمرۍ کې د تمرینات ترسره کول؟ تشکر. تاثیرات خود زیاد داره. بچه ها ماشاءالله چیز است، کلاه و جزگارد سرخ که داره و مرجان و عاطف جان هر دوی از اینا قبلا هم خود بودن ورزش میکردن. این 6 ماه شد کیمپو کار میکنن. هر دوی از یا 3 دور قهرمان شده ماشاءالله. هر کدامش در وزنهای خود 3-4 بار مدالای طلا را کسب کرده. ماشاءالله منتخب ما که همیشه وقت بوده دیگه. ماشاءالله هر دویش بچهای با استعداد، بسیار بچهای یعنی زحمتکش و ما که اطلاع دارم در مکتب هم اول نمره هستن در صنف‌های خود. زړورتیا یو بیل څه دی چې په تمرین کې یا په لوبه کې زړور واوسې نو همیش به ته بریالی. موږ ښکاره د دوی عمر ته به نه ګورو، خو د دوی سیالۍ او فایټ ته وګورو څومره ښه ماشاءالله زړورتیا سره څومره په ښه شان سره سیالي ترسره کوي. بله در ورزش‌ها همان ورزش‌ها خصوصا ورزش‌های رزمی، در ورزش‌های رزمی که کار می‌کنی دلاور نباشی، دلدار نباشی، با جرأت نباشی، مسابقه کردن نمی‌تونی. بله. این ورزش‌های رزمی که همیشه وقت باید با جرأت باشی، ترس نداشته باشی. ماشاءالله سیگو بچکات هیچ ترسیبی ندارن، نه از لغت نه از مشت، چون یا همیشه وقت تمرین هم دارن و مسابقه هم علمتو میکنن. حالا که یک ذره موضوع دوستانه از بین خود وقت جدی نیستن. دا دوستانه دومره جدي نه دي چې بیا د دوستانې نه وزي هغه اصلي فایټ ته څومره به سخت دی. بالکل اگه دوستانه نباشه یا امکان داره که یکی دیگه خودآگاه بکنه. بله شک همدغسې کېږي. وروستۍ څو شیبې به د دې ننداره وکړو، بعد هغې نه به د دوی فایټ هم پای ته ورسېږي. فقط یو لوبغاړي یو قهرمان سره به بیا کوشش وکړم که وخت زموږ سره کم نه د خپرونې خبرې ولرم، نور به د خپرونې وخت هم په پوره کېدو باندې استاد بس به د دوی دواړو ترمنځ لوبېدنه بس به ماشاءالله لوبېدنه لږ څه جدي سخته تمامېدلی شي د لوبغاړو پهلوانانو لپاره. د خوږېدو د ژوبلېدو امکان یې ډېرې څه یو خطرناک حرکات دی دلته. دې ته سبمیشن حرکات فکر کوم دې ته وایي چې دوی ترسره کوي په خپل منځي او هر یو لوبغاړی په خپل ځای باندې ښه لګیا دی. استاد دغه حرکات شروع کې چې ته راځې د کیمپو ته لومړني د کومو حرکاتو نه شروع کېږي؟ لکه اوس موږ وینو دا خو ډېر سخت حرکت دی، موږ په فري فایټ کې دی لیدلی چې ډېر سخت تمامېدلی شي.
این حرکت سبمیشن که است نسبت به فری فایت و ورزش‌های آزاد پروفشنال کار میشه. از ما خوبیش همی است که پرتاب داریم، زمین سبمیشن داریم، مش زدن و لغت زدن در روی زمین نیست. اینا فقط اون حرکاتی است که دست قید میکنن، کمر قید میکنن، گردنش قید میکنن تا که اگر حریف نتونست تپاو کرد خودش تسلیم میشه. در غیر از او دیگه حرکت بچات همین روزانه تمرینات چنینی است که باید یاد از سبمیشن و گریپلینگ بلد شن. استاد وروستۍ خبره وروستی پیغام دی اورو د هغه څوک چې ورزش نه کوي هغه د ستا پیغام څه دی؟ تشکر. ما پیام ما بر تمام جوانا و بزرگسالا همی است که اگر میکنین صحت سالم داشته باشین همیشه وقت ورزش بکنین تا سالم ببانین. و ما هم به این فکر هستم که ما وقتی که نصیحت میکنیم بر شاگردا اینا رو ما میگم در فامیلایتان تشویق کنین، پدر، کاکا، برادر کلان، فامیلتان که همیشه وقت ورزش بکنین که صحتتان سالم باشه. بله شکه ډیره زیاته مننه کور مو ودان چې وخت مو راکړ او د ستاسو سره ستاسو لوبغاړو سره قهرمانانو سره په ټوله کې ستاسو کلب هم نږدې نه وکتل او د تمرین په خپرونه کې زموږ سره وي. تشکر همچنان از شما و از تلویزیون ملی سپورت که همیشه وقت اینا سپورت میکنن ورزشکارای ما را. ما برنامه‌تان را تعقیب داریم ماشاءالله دیگه. همین دنده سرکارا و همین کسایی که در برنامه هست یعنی واقعا زیاد زحمت میکشین شب و روز. ما زیاد برنامه. تشکر از شما. تشکر از شما. ډیره مننه کور مو ودان. بله د تمرین د خپرونې درنو لیدونکو دا و د دې اونۍ د تمرین خپرونه چې ما بالقهار نادرزي د خپل همکارانو په ملتیا ستاسو درانه چوپړ ته وړاندې کړله. تر بلې هفتې په بله خپرونه کې یو بل تمریناتي سیالیو له ډګر البته یو بل ورزش په برخه کې به ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم. تر هغې ماته اجازه راکړئ. ښه وخت ولرئ. الله مو مل ښې شبې.